ګرانو خویندو السلام علیکم. زه ستاسو کوربه رابعه خبرې کومه. نن به موږ د حمل بابت خبرې کوو. یو نارمل حمل 4 هفته یعنی کې 9 میاشتې ټایم وي. دا 9 میاشتې موږ په 3 حصو کې تقسیم کړي دي. پهلې 3 میاشتې، منځنۍ 3 میاشتې او اخري 3 میاشتې. لومبۍ 3 میاشتې یا فرست ټرایمسټر چې وي هغې کې اکثر مور ته تکلیف وي، زړه راجګېږي، استفراق کوي او څه خوراک ته زړه نه کېږي. دې نه علاوه د خوراک بین په بدې لګي، زر وله تشې متیازې ورځي او دې نه علاوه موډ کې څه تبدیلی راتلی شي، کله خفه وي کله خوشحاله وي. د حمل په لومبي 3 میاشتو کې چې کوم تکلیفونه کېږي د هغې دپاره ډاکټران وایي چې زنانو له پکار ده چې بجای د دې چې ډېر زیات خوراک دې په یو ځل کوي، لږ خوراک دې کوي. دا به معدې باندې بوج نه اچوي او زنانو زړه به نه راجګېږي، استفراق به نه کوي. سهار وخت کې زړه راجګېدل یا استفراق علاج دام دی چې زنانه د ادرکو چای څښلی شي، لږې اوبه څښلی شي او خپله معده د هر وخت لږ شانتې خوراک سره ډکه ساتي. بجای د دې چې مونږ د ډېر خوراک په یو ځل وکړو، لږ خوراک دی ټول ورځ کوي. اول 3 میاشتو کې 6.5 نه 7 هفتو کې ډاکټران د الټراساونډ یعنی چې ټلویزیوني عکس باندې مور ته د ماشوم د زړه ټکار هم خولی شي. دویم ټرایمسټر یعنی کې د حمل 3 نه 6 میاشتې پورې ټایم مور دپاره ښه وي. دې وخت پورې زړه راجګېدل او استفراق تکلیف هم کم شوي او میندې کمې پریشانې وي. دې نه علاوه د حمل هارمونو سره د هغوی ویښته ګڼ شي، نوکونه مضبوط شي او بعض زنانه خو دا وایي چې دا د حمل ټولو کې ښه وخت دی. دې وخت کې ډاکټران قسم ټیسټونه وکړي او په ټلویزیوني عکس یعنی چې الټراساونډ باندې دا هم پته کولی شي چې ماشوم ته څه تکلیف یا بیماری خو نشته. هغې نه علاوه مور او پلار د خپل ماشوم جنس هم معلومولی شي چې آیا دا هلک دی او که جینۍ ده او دې ټایم کې ماشوم حرکت هم پیدا کړي. تقریبا 6 هفتو ټایم کې ماشوم د مور ګېډې کې لتې وال شروع کړي او دا مور پلار دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وي. دا وخت ښه ټایم وي مور دپاره قسم درسونه اخیستلو. دې درسونو کې هغوی مور ذهني طور باندې او جسماني طور باندې تیاری چې کوم ټایم کې ماشوم کېږي نو څه به کېږي. هغې نه علاوه که مور غواړي چې ماشوم له خپل شوده ورکړي نو هغې بابت هم هغې ته مفید معلومات ملاویدی شي. که پلاران غواړي نو میندو سره د کلاسونو ته تللی شي. دې نه علاوه ستر بچي که غواړي نو مور سره هم قسم درسونو نه تللی شي. هغه درسونو کې هغوی ته مختلف فایدهمند خبرې ښوولې کېږي. د حمل 6 نه 9 میاشته 3rd ټرایمسټر وایي. دې ټایم کې زنانه هر 2 هفتې پس ډاکټر لځي او ډاکټر مختلف معاینې کوي دا کتلو دپاره چې ماشوم پیدایش کې څومره ټایم دی. دې وخت کې هم مور ته کیدی شي مختلف تکلیفونه، مثلا تشناک له زیات تلل راتلل، غوړ خوراک یا ترسکون خوراک په معدې باندې بوج اچول یا نور داسې تکلیفونه. دې نه علاوه کیدی شي چې مور پریشانه وي چې ماشوم پیدایش ټایم کې به څه کیږي. ښه خبره دا چې مور ډاکټر سره دا ټولې خبرې ښه په تفصیل کې وکړي او ډاکټر مور سره مرسته وکړي، هغوی ته مختلفې لارې وښیي چې ماشوم پیدایش وخت کې تاسو څه کولی شئ څه نه شئ کولی. 3م ټرایمسټر کې څنګه چې ماشوم وده کوي مور ته څه جسماني تکلیفونه پیدا کېدی شي. د ماشوم سترېدو سره کېدی شي مور ته ساه اخیستو کې تکلیف وي، مور له د شپې خوب نه ورځي، په یو ډډې قسم لینو کېدی شي چې تکلیف ورته جوړیږي. داسې حالات کېدای چې مور ډډه بدلولی شي او داسې پوزیشن کې سملاستی شي چې کوم باندې هغې ته آرام وي. دې نه علاوه کېدی شي چې مور زر ستړې کېږي ولې چې د هغې بدن باندې اوس بوج زیات شوی دی او خبرې ترې ایریږي یا یو شیز باندې توجه هغه رنګې نشي ورکولی څنګه چې مخکې ورکوله. خو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا وخت سره حل شي د خیره او ماشوم پیدایش نه پس بیا مور واپس نارمل ژوند ته لاړ شي او هر څه ټیک شي. ځکه دې ټایم کې د پریشانۍ څه وجه نشته، بس انسان د خدای نه خیر غواړي او د خپل کورنۍ مرستې سره د خپلو ډاکټرانو مرستو سره دا ټول وخت به انشاءالله خیر خیریت سره تیر شي.